مظلوم متضرع إمام حسين سنة قربان شمنا خطرنا لحسين شين زبان لور لحسين دوڑے بلبل اشبی ورزی دی زباسم رکزنان دمازے ہم کی موضوع بدال ہوا ذکرون من مولانا خمکہ کلے در یزید من دا خدای لعنت بھی کلے در دربار ذکر وقت دمازے ہم کی راغلو ستلا کلا د تاریخ بیانولم پکاروي چې ورنه خلک خبر شي چې د شام تاریخ څه شی دی د شام منزل څه شی دی د علي قدردانه لور د حسین خر و خرام د شام دربار ته ورغلې څه وجه دی پروردګار عالم د قرآن کې یې لږه توجه برابر وساتو صرف د مای ورټکي ته ننداره وکړو سکلام دا حسین وڑے بلبل ماتام کیگی مولا علی نوانستا تر حجات زمانی پورے رد زیتا حضری کری بیا و سرا قدرمنا خود حسین شام نردل بیا دا حسین قدرمنا مود خام مطم خانوں کے دا حسین ذکر پر موجود ہے بیا مولا سید سجاد دا مطم خانے دروازے کے نوست ہوئی دید واجه دا غمخ کے زراور اولیاء ارزی دا غمخ کے یو زن نزیبال بات استمرال یو زن ٹکی یو زن مسیب دماز مرمانی نرچی خوب پروردگار عالم دا قرآن کی یہی بس دیو آیات ترجمہ دا تکام طریق بڑے ارزان پروردگار عالم یہی سوالا نفس و ما عطاها پروردگار عالم یہی سزا آری و نفس نا امتحان خلق لوگے کے تندے کے خواب کے مختلف پروجیوں کے اتنا دی خودی آیائی مجدہ کے لیے لگ ماں بڑے توجہ سلگ تصل موجود شيء زاد تلك تاريخ ذكر الشام واقع پروردگار عالم دیئے زر نفسنا انسان نا امتحان خلم خومغه کے امتحان خلم تمام نتوار کری انسان پاندے زخن زیاد بوجنا آجا کتان زید رکڑے دے در نبی امتحان واخلی کتان ایلول درکڑی دے در نبی امتحان واخلی کتانه گاڑه بنگله درکڑی دیده نبی امتحان واخلی کتانه چه درکڑی ندی خوشیونو که تانه پروردگار عالم امتحان نخلی و بیا پروردگار عالم دغده که قرآن کے ذکر گئی صورت جا امتحان عظیم بھی صورت جا امتحان دنیا کے اولاد کے سخت بھی دغه دنیا کائنات کے ټول نه منقسم مقام باندې او دې خبره ته نن راو په خپل وطن کې سترګې وړاو د نبی سوال دار کا بچا اور سے پر خلل ہوا کرسیدا نه سے باندې مقام ټول نه په سره کړی پورې د تاسو ته جوړو نه پورې د تاسو باندې لګونه کو بیا ځاد کربلا شهداو کې دا الله سورې دې نراوخلا دوستانو دا څه نه دی چې اچانک د کربلا واقعیا راغلی وي الله سورې دې باندې دې نه پیغام کومه خبره کوي دې نه دا الله سورې دې کله واقعا شروع شو حضرت آدم علیہ السلام نوانسا تر حضرت عیسی علیہ السلام پر پیغمبرانو ته پروردگار عالم اجازه ورکړه چې جو د شفاعت تاج په سراو په سر کو مشهور واقعیا دی خود دغه شفاعت سره امتحانات موجود دي کله له هغه بزرګوار دی ان خر ذکر کړل دي څکلا ټول اول د امتحان ته دغه تاج ته حضرت آدم علیه السلام په لیا وکړه صدقه تاج په سب ساده پروردگار عالم طرفنا ورته عالم ارواح کې ندات کیږي اے آدم دغه تاج سره یو رجسٹر دی دا پړاو کا دغه امتحانات لیکلي قبل هم بزرگوار دیئے چا آدم چو جملے پڑھاو نوے کریے چا خبر گریوانا دے لسونا ہو چو آدم سکوش
څنګه یې د ادم په مسواک راغله د جنات پر او زنا او تبیستون شکل لري نوح نبی مصیبات کول زرد والا څه خبر د دې واقعې له دغه مضمون شو چې د کربلا واقعې نه نوح پیغمبر کله خبر شو کله هم بزرګوار دي چې زرد والا نوح علیه السلام ژړا وکړه پر یې ترېو چې کله هغه امتحانات ولیدو چې کوم د شفاعت تاج سره الله سپورې دی موجود دی ابراهیم په ځان آتش د نمرود سور کړ درد سویزی چې په زړه د دغ بېلتون شه کله چې د حسین و د قدرمنې خور هغه جدایي ولیده هغه د نمرود اورې په ویر شکل باندې هم بزرګوار یې حتی دا چې مولا رسول باندې اصلي نشته دی مولا علی باندې اصلي دنیا کائنات کې نشته دی که باندې هم بزرګوار یې چې کله د الله سپورې چې د کربلا میدان ننداره وکړه د کربلا تیج و مزدیگاری ولیده حسین د ایرس و جنس سلامی ولیدو یو لاک شل زلور در پیغمبران حسین د سلامی ولیدو که باندې هم بزرګوار یې چې مصطفی و مرتضی چې باندې اگاه شو چې کله مولا علی ورنه خبر شه مولا رسول ورنه خبر شه مصطفی و مرتضی چې باندې اگاه شو د دې غم له تلې تاریخ ورته جمدون شه دنیا کې زندگی ترکه خدا حسین غم دو وجه خدا هغه زندگی ترخه و دنیا کې بیا د کومه هون بزرګوار یې نه پوهېږم چې هغه روحونه د الله سپورې دی څرنګه وعدې کړي دي زورورو لیکلي دي هغه څنګه ټکي څه کولی نه شم خو دومره ټکی بیا کړی دی چې هغه ذات چې په مشکات مصباح زجاج و انور شاه کوکب له اصله د زیتون شه هغه مینه یې راواخیسته بچیانو ورسه بیا اخر یې چې د کمبار خاطر به څرنګه پریشان نه وي چې صاحب سار یې د نور په سنان وکړه د الله سورې چې کله ده ټولو نه زیات امتحانات حضرت ایوب علیہ السلام پڑھو کو جو صادق نبی ہے انبیاء کے بیا د فقیری یو ناکام ملاو شوی دی حضرت ایوب علیہ السلام تا خو آخری چې ایوب پیغمبر عام په ژړا شو خپل ګریوان ته لاسونه واچولو د الس میدان نه کېناستو چې دغه وخت باندې جنان حسین قدمونه واخیستو دغه تاج یې راواخیستو د شفاعت رجسټر یې پړاو نه کړی امتحانات یې ونه لیدو دغه تاج یې راوړه خپل نیکه رسول الله په سر باندې چیښ کړو دوه پورې تاریخ کې لیکي چې د ماپتان نبي غواړي چې دغه تاج سر نه کوز کړي دا نه چې څه نه خبر نه دی خو هغه نورو پیغمبرانو په لیدلو لپاره چې مولا حسین دی ورته چې د ما ګرانه چې دا تاج د ما د لاسو دی دا سر نه کوز نه کړي ورته د ما ګرانه بچیه حسینه دیسا مختلف قسم کا امتحانات تھی ورته د ما ګرانه جدا امتحانات پوښه حسین پوښه ورک شیدوی پوښه قدرمنه خوری پوښه تا امتحانات تو سچ کرو امتحانات پوښه دې څه پوښه امتحانات په مولوی تاج د تاوی د ټولو انبیاء او شفاعت پر مولا رسول کئی آلی اور نبی با دا نفسی غلگونا کئی دا موتا دا زمانے پیغمبر با دا امتی غلگونا کئی با دا امت غام کئی تولا انبیاء و شفاعت با دا موتا دا زمانے پیغمبر کئی یو دا سے وقت راغ لبی دوستانو تو با ظاہر جنان حسین دنیا تا راغ لبی اگر میں نور کے اس سر کے تنا حسین رغل دے بیا د اسماني مخلوق ډېر ښه احترام کړی دی د بار لږ بانک کو 5 منټو په دورو کې تذکرو کې نصیحت کوم زما چې نه کړي د دوره ټکټ شوي دي ژړې دي بیا د حسین مقام نه کله وځي کله نه وځي د مور پر باندې واجب دي چې بچی ته نصیحت کوي چې 2 منټو بعد مدام خانه نو وځي 2 منټو بعد نه وځي ته څه مسائل دي بوله تاسو کلا په ظاهر موضوع کې کله سترګې وغړو زه تلک د شوق تاریخ نن بیان کړم مولا حسین کله ظاهر دنیا ته راغله
یوارز دسته ده چه مولا رسول ده مسجد ممی خطبه لویدی منبر ممی ناسته مولا نزنین حسن جان ناود چه زد جد رسول الله خطبه آورد مولا نزنین حسین یوخ بعد مسجد دروازه نقرولی ده یوخ آورده ده که جبرائیل راغله مولا حسینی ده ابا پیچه نتیب ده کله مخ ورته توق ورته جبرائیل ته دوره جرأت څه د حسین لمنو ته لاس واچول ته عمر ته ما ګواهیا څنګه ویلې د ما یو غلام یې پر نن د ما ابا پیټو ته لاس څنګه واچول ورته جنان حسین او ته د ما سلام وی مبي وړه خو زه پروردګار علم رسوله یم څه حسین ته ویا څه علم ارواح کې کوم وعده کړی و دا الس پورې نخو حسین رجسٹر پڑھاو کراو نہیں دی رجسٹر باندے وعدے باندے دستخط کراو اگا واخر نشدے دے دے کربلا حسین توی اللہ دا رجسٹر پڑھاو کی و در باندے لگ حسین دا دستخط واخر اس مولا حسین مسجد در منو رکھے دا مسجد دروازے کے بار بیرار دے رجسٹر دا واخر کو پڑھوائی رجسٹر کی نکلی دی سے مدینہ بچن پڑھے دے دا جد رسول اللہ روزہ پڑھے دے حسین ہمیں شہید ہے حتی دات دانی کلی ورکے پڑھاو کو سنم زورا نور بدر مدینہ کے پورت شیعیہ کی باہر ہوئی حسین سونا ملو پشرانا شو حتی دات داور کلی کلی ہوتا دلا سمسر سبا ازان خیال من علی اکبر مونے وکے حسین ہمیں شہید ہے حتی دات صدق زیب ہونے میں حسین راغ لے صدق علی اکبر ظلم و سودا بوکے دا خدای سودا بوکنا خود مختار شوے دا اکبر ظلم و سوداگاری یا حسین حسین ویلو پروردگار منظور ہے پاتا رجسٹر بانے صدقہ کئی تیری گئے حتی رات دلا سمجھت مزدگار سا لیکلی پڑھو کو چوڑو کی لالا وحاج عذاب خیبو تراؤ دے حسین دیر شدی خبری نا کویو واقع سراغ لر صدا جنان حسین مخبان کار تروخی روانی شوی رجشتری بات کر حضرت جبرائیل نے واد کرو تو یہ خالق کوئی اقاو سوادار ایتا حسین مسجد دروازے نسکون شے کلے نے کل رسول اللہ خطبہ ختمہ کا کلا دور تلار مولا حسن جان نده مور پختنه کئی وقتی حسین کشو وقتی خبر دیر ده حسین و ده خدا میچکت سودا شروع ده مسجد دروازه که ویران و جبرائیل و ترمنه بی بی دیگه ای اللہ ده موضوع حسین ولا رو کنی ده ما بزرگ چود شدی بابا جان علی رسی ہوا تر ورور حسن جان رسی ہوا تر ایتا مولا رسول رسی ہوا تر حسین چیتا دے ایتا سلمان رسی ہوا تر مقداد و ابوذر رسی ہوا تو ایتا کلے نندرہ وکا ایما صحرا دے حسین از صحرا کے یورنگ دیوال دے غمان دے ناس دے ساری زنگلوں کے خیدے بلاو راو دشاوری سلمان دو دے جلالا حسین والے دشاوری وقت یہی کہ ما بار بار شہیدے نام والا پہ قدر منی مول بیٹی تکوس ایتا کلا حسین مول سراغ لے وقت یہی کہ ما حسین بچی جبرائیل تاویلو تو والے مول شراغ کے سرکیوں نستے وقت یہی مول دا اللہ شورید امتحانات وقت یہی تو والے خپائے کم امتحان پا خپائے وقت یہی چورا امتحانات سمار سراغو یاد ما بچیو سراو یاد اخیر من علی اکبر سراو یاد ما ولی بلبل سراو دی پرزنیه بجلی داره وقت یه بیرکو به خبر اکبر جلیده وقت یه رجشتر که اشتری نکلی ہوئی چطاب کا دربر خور بلی یزید دربار کی کلام چگدی وقت یه زبیرتی خبر شوئے صدی انتحاد تعلق خباہ سمد ہے ایسے نوی نماغ کے دربنا خوری اون بھلی بھی ایسا ہوتا ہے
یا خدا خبر ہے کہ اگر بڑے خور دماغ وکر تو ما حسین اولونا پیکر واقعا سنگی دتا ہم تنبی دتا برکلل انسی بستروانو دوستان اللہ نشر آمد صداقه دا حسین قدر من خور حسین دا کربلا زمک اخبر کی مات مانے واپسنا اندر آورتا ہوگو 60,000 دینار مانے حسین سودا ہوگا 1200 مربع میل علاقہ واپسنا وصیتی بنی اسد و تداوت سکلا دماغ کربلیان کلا دماغ زماران کربلا دا ارجی درے و ریزے بطور سے احترام کو مطابق باور بھرد دورا پوری دوستانو جو تاریخ پر علامت دربندی در لکنوی و عالم نے دقاولا امام اکیام پروالا دی موقع تدنم چی در نرچی پا تدنم لگی غدری کی چیو عیسائی دے عیسائی ڈرائیور دے غد شیو کپیدے سا کربلا ترو دور طول زیارات والا دا حسین زیارات نوتو غیمو دے زیارتونا دسی نوتو غبار درندیه مانتسان لگولا و خوب یاسر غیرو زی صحیح امالا حسین سلام ستکار بی ایچه امنا دائی صحیح خوب بسی ایچه خوبی بانی دو اپرنا وڑا دے غد زیر مانی دا خوب کسی خوب کے مولا حسین بانی دے کلے مولا حسین بانی دے ایچه مولا حسین دخبر جنی زوی علی اکبر تایی دما علی اکبر زویا سنن سورا کربلیان رغلی دی تو دیون امیلی کلی دی پیرست دی کلی دی مولا درہ کلی دی وقتی یہ بابا حسین نا تو جو چکم دیتا سلام پر رغلی دی ما در غو والا پیرست تو ندار کر در غو والا لیکنم تو ندار کو وقتی یہ سنا یو کاس ورکی کام دی وقتی یہ بابا حسین نا ما بھول نہیں کلی دی سرگی ورکی کام دی علامہ دربندی دلی کی سو مولا حسین در خوب کے اگر سید خوب کسی تخبر جنی زوی علی اکبر تا دیئی سا غبار مادرن دیئے تو دیسی سی خوب یاری تو دا آدم ماما مانا ندی رکھلی و دیئی تو مگرانا بابا کا حسین آدھا خوب سرسکار نشتا نا خوی سیدے حسین ناو تاندوره یه چی دما علی اکبر زویا کلا دما دروازه نجوب داخل شی دما زیارات کراشی دما ذکر شروعی راشی غیر صحیح نپتی کی گی غیر ہندو نپتی کی گی غیر سیدھ نپتی کی گی غیر دما عشق جوڑی گی دما مطمی جوڑی گی دوستانو مسلمانوں نے علاوہ خالقوں نے حسین دورا رحیم دے دورا کریم دے بیاداغا ورمنا دا حسین قدر منا خور مودتا ذکر وکو تو دا کربلاس مکا حسین بخبر کی مات واقستا دا دغ کور کے دا اہل بیت کور کے جابر تیار علیہ السلام دا تجارت خالق بلنشر تولنا زیاد تجارت کے ماہر جابر تیار علیہ السلام اجیبار علیہ السلام جابر تیار علیہ السلام شام کا سامان ہوا ہے مادا کے واقعی تا سوچو کو دینا پہلا موریدہ کی دینا موریدہ دی جابر تیار علیہ السلام کلا شام تا روان شد کور دو مشرانو دا کاروی تا کلا چی یا بازار تا چی یا چل کور کے ٹولنا پختنا ہوگی تابا چا روان تابا چا ضرورات ہے تابا چا ضرورات ہے ایسا کلا مولا رسول تا جابر تیار علیہ السلام راو رو دیئی تا شام تا روانیا سامان دورم یا محمد ہوئی تابا چا روان ایسا محمد السلام ہونا بلا نکتا مخدوک و دیئی ای جابر تیار ما شام ستکار دیتی تمام شام نتشیر ہوئی جابر تیار علیہ السلام حیران شد دا مولا رسول والی خبر شد غنہ بعد مولا حیدر کرار علی درام مولا علی زندانی پر ظاہر دنیا تے ورطا یہ یا علی ویا شام کا روانی تو پتشی تخبر آورا ایتا مولا علی سترگ نروف کی روانی شوی ورطا یہ ایتا اے جماع ما شام ستکار دی ما بابا شام نتشیر ہوئی ایتا خنہ بعد مولا حسن جان ترا کلے اندہ سوال مولا حسن جان ترا کہ غمان مختاو کو تو ما شام ستکار دی ما بابا شام نتشیر تخبر آورا حتی نام مولا حسین ترا ایتا کلے ایتا جملے مولا حسین ترا کہ مولا حسین پر جڑا شو ورطا ایتا ما شام ستکار دی ما بابا شام نتشیر آورا مولا حسین ترا دی ورطا ایتا ما خدورا مشکل سوال ندے کرے
زه خو د دا یم چې دیو تشي لګېږي د ما کور ولدي زه تشي تحفې ورته وړم زه تاسې کومې ونه تپوس کوم تاسې په ژړا شو ما ته د سوال جواب نه راکړو وجه څه دی ورته یهی چې نه شام صد ما جد محمد کار افتاده نه شام صد ما ورور حسن جان کار افتاده نه شام صد ما بابا جان علی کار افتاد نه شام صد ما کار افتاد ای جبر شام صد چا کاروی ای جبر تیار غلا پختنه وکم ورته یهی جان پختنه وکم ورته یهی چې د علی غیرتی دور که جبه کې دی په ظاهر و دکتور عمر کې دی لاړ شه هغې نه پوښتنه وکړه په ظاهر عمر د بیبي څه خبرې نشي کولی دې حالات کې دی جبر تیار علیه السلام یې چې ګوارې ته ودرېده بیبي ته دی یهی چې او ورمنې بس مختصر همدا دوه ټکي درته کوم صاحب وترځم ورته یهی چې او د علی غیرتي لور زه شام ته روان یم ما ته ووایه چې تا به څه شي ته خبره وایي چې بیبي ته ورته وایي چې ای جعفر تیار زه نور څه شی نه ومنم ما په شام نه یوه وینځه راوړه چې هغه د شام هر یو بازار کې بلا نه وي هغه د شام هر یو چوک کې بازارونه خبره وي او ما په یو شام کې داسې جګیر واخله یوه داسې ځمکه واخله چې هغه ډېره خاروبه وي سبز او شرابه وي چې ورته د جعفر تیار علیه السلام یایي چې او د علي غیرتي لورې زه به تا په مدینې کې ځمکه واخلم چې څنګه یې ځمکه ته غواړې داسې به درته واخلم ما ته د دولت کمې نشته څرنګه یې کور ته غواړې داسې به تا په کور جوړ کړم خو شام خو مونه ډېر لرې دی په شام کې د ته څه کوې د مو بیبیانو خو د کور نه بار نه ووځي ماجې کې به درته واخلم بیبي ورته یایي چې نه که ما په ځمکه خلې د ما وصیت منې نو بیا ما په شام کې جګیر واخله چې جعفر تیار علیه السلام ډېر سوچ کې روان شه کله شام ته ورسېده د دیو تاجر دی ملګری دی هغه یې کله شپه وکړه ورته یایي چې ایا شام کې داسې ځمکه شته دی چې هغه سرسبز و شاداب علاقې کې وي خیر هغې علاقې کې وي چې زه یې واخلم ورته یایي چې او سبا اعلان شوی دی یوه ځمکه دی هغه به ګولې کېږي که هغه ځمکه تا واخسته نو به ډېره ښه روغه دی چې کله جعفر تیار علیه السلام روان شو دغه تاجر هم سره راغی دغه ټایم باندې د دې ځمکې بولي شروع دی چې زرو دینارونه شروع دی زیات نه زیات دغه ځمکه 15,000 دیناره یا 7,000 دیناره د ځمکې قیمت لرل چې څنګه جعفر تیار علیه السلام آس باندې سپور دی د ځمکې نه یو ځل چپېټا وي چې ډېر لرې نه یې غږ وکړه چې 60,000 دینار باندې د ځمکه د معاش چې هغه تاجر دی ورته یایي چې دا خو زیات ده زیات 15,000 یا 7,000 باندې کېده ته د تجارت خالق بلل شې دا دومره زیات قیمت اعلان تا څنګه وکړ چې ورته یایي چې دغه ځمکه زه منصوبام انتقال کوم هرې ورمنې په نامې چې هسې نه وي چې دې نه پاسه بیا جو خبره وکړي د ما برداشت کې نه 60,000 دینار باندې د کربلا ځمکه شوې ده دوستانو چې چېرته د مشر بیبي زیارت شام کې جوړ دی لاړ به و دوستانو زورور نه به دا اورېدلي دي چې کله زیارتو ته لاړ شې د اتم مولا باندې بچی نشته دی امام رضا بادشاه باندې زړه به د خپله بشري کوي څوک لاړ و د ورمنې زیارت د مشر بیبي لیدلی وي د حسین قدرمنې خور څوک نه ولاړ د وړې بیبي له مخه نه پروردګار د شام زیارتونو کې مبارک او نصیبونه وکړي څه کله زه خپله لاړ یم لاړ به وو اکثره کسان څه کله د مشرې بیبي زیارت ته نوځې ما ژړه ژړا به د خپله هر څه چې کله د مشرې بیبي حالات ورڅې د مشرې بیبي زیارت حالات ورڅې د شام کې کله د مشرې بیبي بچی ورڅې دوستانو اوس به درته پته لګېږي چې د ورور حسین انتظار لري چې ورور حسین به کله راشي بس دوستانو دنیا کې دیو څه کمې نشته دی د دغه شام باندې د دیو مصاحبو باندې یا په ظاهرو باندې د هیچا عقل کار نه کوي بادشاه راست باندې اصلي یې
چې د عاشق او د مشروق په منځ کې شوې دې سودا مو د هغه ذکر وکړ د هغه سورې یو الله خبر دی په اسرار د کربلا که خبر دی یو پروردګار خبر دی یو حسین خبر دی چې هو منځ کې دغه سودا شوې دی چې کومې طریقې سره دغه سودا کړې دی خو نن درا وکړه سترګې وغړوه زه به لږ د تاریخ د تاسې دماغ کې واچوم چې کله د ناسم ټیټ مازدیګر شه د شام څو ټکي بیا د تقام خو لږ دغه واقعات د تاسې دماغ کې واچوم کله د ناسم ټیټ مازدیګر شه بادشاه حسین کله د خیالمند جنازه خیمو ته راوړي د هغه حال دی مشهوره واقعه دی ورېدل یې وي پاکستان هندوستان یو سلطان قیس بادشاه د ښکار پر وتلی دی وزیرانو سره د ښکار نه کوي ټول وزیرانو نه غلط شوي دي پای په نه غلط شوی دی دغه وخت باندې یو شیر مزري یو شیر ورباندې حمله وکړه سلطان قیس باندې سلطان قیس همدومره غږ وکړ او د حجاز بادشاه حسین زه تکلیف کې ګیر یم ما ته ځان راورسوه هغه اصلي دي دوستانو کربلا کې جنګ کې مشغول دی کله یې سترګې وغړولې سلطان قیس ته ورسېده کله یې هغه شیر مزري ورنسکون کړ سلطان قیس ورته کله سترګې وغړولې د حسین اختر بدن ګلګون دی ښه ووینو څه د حسین بدن رنګین دی سلطان قیس ته ورته یې چې یا حسین ته خو ما ته راورسېدې خو تا قسم په خدای وي دا ورته وویل چې دلته کوم تکلیف شوی ورته یې ای سلطان قیس ته خبر دی ما اوس د ورته د علي اکبر جنازه راوړه وړوکي نور وسر ورته وړه پریدونه وکړو د علي اکبر اورا او د ما خیالمند اورا ورته یې څنګه په جزې سره راغلی مولا کربلا ته بوځه ورته یې نه ای سلطان قیس ټیټ مازدیګر دی کبر بنا خور بنا خیمه دروازه کې ولاړه وي انتظار وکړي وړا پر بنا خیمه دروازه کې ولاړه وي انتظار وکړي استاد ذکرانو د یزید دربار ذکر وکړه سره صرف دوا ټکی کوم اور استاد لکه ورو بجوا کا زه ټکی نشم کولای دوستانو د یزید دربار ولې چې ډېر اړیپوت دالي کې سکله قدرمن لور د علي د یزید دربار ته نوته دوستانو یزید لایل یو اترو نقلاب جوړ کړی دی کامکارې ساتلي وې مرغانې ساتلي وو عادت یې کړی وو هغو اترو کې به هغو پارې نامدې کې یزید لایل به د تخت باندې ناست و بیا به د یزید لایل سر باندې غول شرپاو کړه چې کله دغه خیرو مرغلرې د یزید دربار ته نوتې کله خیالمند علي اکبر د یزید دربار ته نوته چې وړه بله د حسین علي اکبر ته نوته چې یزید لایل هغو کامکارو ته حکم وکړ چې دا د ما سر باندې چڼکو وکړي چې هغه اګرو والا تالاب کې کله هغه کامکارو پارې نامدې کې ما قسم په خدای دی فهم دې چې هغه کامکار وخت د خیالمند علي اکبر ډاډو خلکو زم په باندې چڼکو وکړ چې د یزید حکم نه انکار وکړ هغه یزید لایل نه پیژني دوستانو هغه د هوا مرغانو حسین پیژندلی دی د حسین قدرمنې خویندې پیژندلي دي خو دومره کندهارو دوستانو چې څنګه سلطان قیس ته مولا حسین ته لسم مازدیګر نه ورسېدی همغسې کله د کوفې او د یزید دربار ته دغه قبیله ورسېده چې بني اسد کربلا ته وتلي دي دوه ټکي به درته وکړم تانې به دفن کوي کله تانې دفن کوي دوستانو اشارې سوال او معافي غواړم د تانو پهچان د څه شي نه کېږي د تانو پهچان د سرونو نه کېږي چې بني اسد د تانې نه پېژني چې دا د چا تانه دی دا د چا تانه دی
شغال وقت صوت كربلاء الشام بمارا مخل التهليل باللغم دوانا ويختار اور دوستانو من آقا بین یزید نگی دربار کرده اتعامل بني أساس فرق العلم يصور روان مخضر الحجاب جوالي لكربلاء ميدان درعاقل اتعامل بني أساس فرق العلم خلوا لإيش زواني جوالي خلوا لإيش نبي نفسه دوستانو مفید آمد که بنی اسد روی تانه تراوست باسی باید میگه که منالی عباس دیگر فرورا مولانا زميل حسيني خلوا لحاف المسلم دوستانو انت خيامانا اني اقبالي لمولانا حسين اخبوتا شيخ وذلك يبقى دوستانو بعد يقولك وصرور وصرور وعيدا وعيدا ليه يجب يوم واحد ما بيتنرم مولانا غير كل واحد كرام الله سبحانه انا كل واحد كان يقولوك الشغلاني يا زمان بابا جونس بليبا Vamos a ver que